یو افغان د نړۍ معتبرې جایزې ته نوماند شوی، خو طالبان ورته سخت غوسه دي او نه غواړي چې یو افغان د داسې معتبره جایزه واخلي. دا چې دغه افغان څوک دی او په کومه برخه کې د نړۍ معتبرې جایزې ته نوماند دی او طالبان ورته ولې غوسه دي، راځئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ. یو افغان الاصله امریکایي پیانو غږونکی او سندرې جوړونکی عمر اکرم یو ځل بیا د ګرامي معتبرې هنري جایزې ته نوماند شوی دی، خو طالبان او پلویان یې ډیر سخت په غوسه دي او د دغه افغان په پرمختګ خوښ نه دي. د ګرامي جایزو ویب پاڼې د اکرم د ښکلا شیبې البوم د 4 نورو نوماندانو ترڅنګ د نوي عصر د غوره البوم لپاره د ګرامي جایزې ترلاسه کولو لپاره معرفي کړی دی، چې په خپله عمر اکرم هم د دغه خبر پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د جایزې مراسم به د 2024 کال د فبروري په 4 نیټه د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ترسره شي، چې دغه افغان سندرغاړي تر دې وړاندې په 2014 کال کې د پښوک عشق په نامه البوم هم د نوي عصر د غوره البوم په کټګورۍ کې معتبره جایزه ګټلې وه. عمر اکرم یو افغان الاصله امریکایي موسیقي غږونکی او آهنګ جوړونکی دی چې له کلونو هلو ځلو وروسته په دې وتوانید چې د موسیقۍ په برخه کې د بریا لوړو درجو ته ورسیږي. هغه لومړنی افغان نژاده امریکایي دی چې د دویم ځل لپاره د موسیقي دغه معتبرې جایزې ته نوماند کیږي.